یاره د پوروړو خو سم د ژوند بېزاره کړی یم. یو مو پوروړي په عذاب وي او بل مو یخ. ته یو لږ خبرې دې سمې که انډیواله نسوار ما کړي دي ستا په خبرو زه نه پوهېږم. تا خو به نسوار نه یې کړی. هی هی زړه مې غواړي چې په ګل باندې ځان راوزړم او ځان وژنه وکړم. او د دې دنیا به ځان خلاص کړم. وویل دی ګوره تا ته وایم دلته تا ته نه وایم بیا وروسته زنګ راوواو. خدای دې راوله خدای دې راوله. سړی مس یې ښه بخیر یم ملک کاکا. بیداره یې چیرې یې وروره داسې ګرځېدمه. دلې ومه ما چل بل یو دغه ته وې بخښه کوه که نه زه به په کور کې وای. هلته مې ولیدې پټ سوې ګوره دا چمونه مه کوه پیسې اوس راوباسه والا بس ده. د څه شي پیسې د څه شي پیسې غواړې؟ زما اتیا زره. اتیا زره هغه حاجي خان اکا فیصله وکړله دا څه کوې هغه یې نوي نه راوبخښلې. څلوېښت زره خو راکړه دا شپږ میاشتې کېږي وروره. درکوم یې ستا صدقه قسم حاجي خان اکا به یو نوې فیصله بله وکړي. وروره زه فیصله نه غواړم زما پیسې راکړه زما په کار دي. ما پسې هم پوروړي را روان دي زما پیسې په کار دي. دا چمونه مه کوه ته بیا فیصله کوې هغه پاته هم در پرېږدي. یا څه شي پرېښول فرمایي سانونه مه کوه. حاجي خان اکا وویله چې مثلا فیصله چې وسوه د ده دا معنی چې پیسې درکول سوې. اوس نو دا هم احسانونه مه راباندې اچوه. پیسې در کوم مشکل نشته بس حاجي خان اکا چې ووایي نو به یو نوې فیصله وکړو پیسې به یې درکړم. نو څه وخت یې راکوې وروره خو تا په 2 میاشتو کې پیسې راکول یا دې 6 میاشتې تېرې سوې پر نن پر سبا مې کوې ځانه څه پټوې. لکه څنګه چې مې هغه نورې نیمې درکړلې ورورک دې نارینه دی ورور دې نارینه دی دا نورې نیمې به هم دغسې درکړم. ته دې طبیعت مه خرابوه دا کوټۍ دې لږ ارام کړه. وروره تا بیخي ډېره په خدای پسې راخستې ده. یو وارې راپسې پیسې مې درکړې د قرآن روی دي ښه مې در سره وکړه چې راڅخه اخیستلې دي خورا خوشحاله یې اوس چې در څه اخلم یو وارې خو دې نیمې پیسې راووالې په خان صاحب باندې فیصله دې راباندې وکړه. اوس دا نورې 40 زرو ته هم لاره جوړوې. وروره دغه رقم مه کوه زه د خپلې پیسې غواړم چا رقم کېږي دا راکړه وروره. زه د لوږې مرمه دی ما څه پیسې غواړې و درته وژاړم واخ مړ مې که واخ بو مې ځان چې بیا یې ورڅه لال مې کړه لال مې کړه دغسې دغه بدن ګرده غړي مې خرڅ کړه وس ونیسه. ځه نو